د شهزاده او سوالګر د غږیز کتاب اوومه برخه. ښځه غمجنه شوه او نه پوهېده څه وکړي، خو هڅه یې وکړه چې خپله نا ارامي پټه کړي. په آمرانه لهجه یې هلک ته د بیرته ویدېدو وویل. خپل ځای ته وڅښېده او له یوې نړۍ غم سره پر بستر ولوېده. هغې کوښښ کاوه ځان ته ډاډ ورکړي چې د ټام دغه خوی د لیونتوب له امله بدل شوی، لیکن دا تلاش یې هم بې پایلې و. له ځانه سره یې وویل، نه د هغه لاس خو نه دی لیونی شوی. دا امکان نه لري چې په دومره لنډ وخت کې د دی خپل عادت هم د لاسه ورکړي. اوف خدایه، اوس د دوه زړۍ پر ځای هیلمنه شوه او پام یې شو چې په یو ځل آزمایلو ځان نشي ډاډمنولی. دا چې هغې ته خپلې تېرې ازموینې یوازې د یوې پیښې ارزښت درلود. نو یو وار بیا د امتحان په نیت پاڅېده. څو ځله په بېلابېلو ډولونو هلک راویښ کړ او همغه امتحان یې تکرار کړ، مګر نتیجه یې هره پلا د پخوا په شان وه. په پای کې له ناچارهیه بستر ته ستنه شوه او له پلنډو غمو سره وغځېده. له ځانه سره یې وویل، د دې هر څه سره سره زه نشم کوی د خپله زویه لاس په سر شم. نه نشم کوی، نشي کېدی، هغه باید زما زوی وي. د ناچارې مور د مزاحمتونو لړۍ نوره هم غوڅه شوه. د شهزاده درد او ځورونو له هغې څخه خپله نا ارامي دومره پردی کړه چې نور دغو دردونو کوم اغېز نه پرې کاوه. له یوې نړۍ ستړیاو سره یې سترګې پټې شوې او په یوه داسې ژور خوب کې ډوبه شوه چې له مرګ سره یې چندان توپیر نه درلود. شهزاده په ساعتونو ویده و. 4-5 ساعته تیر شول او ورو د بېهوښۍ له حالته راویښ او ناڅاپه یې په نیمه ویښ حال کې په زمزمې ته ورته بڼه وویل، حضرت ویلیم. شیبه وروسته یې بیا تکرار کړه، هو جلالت مآب ویلیم هربرټ، تاسې چیرې یاست؟ راشه واوره، څونه عجیبه خوب مې ولید چې هیڅکله پام مو دې ښاغلی ویلیم. په خوب کې مې ولیدل چې زه په یو فقیر او کوڅه ګشته هلک بدل شوی یم. او هلته څوک دي؟ او ساتونکي. ښاغلی ویلیم، څنګه؟ آیا په خونه کې مې یو نوکر هم نشته؟ آهای، زه به داسې بلا در باندې نازله کړم چې دغه مهال یو څوک پر غوږ ورپرېوت. څه شی غواړې؟ چاته نارې وهې؟ شهزاده وویل، ما ښاغلی ویلیم هربرټ غوښتی. ته څوک یې؟ زه څوک یم؟ باید څوک یم؟ زه ستا خور نن یم. او ټامه، هیر مې وه، ته لیونی شوی یې. خوارکی، رښتیا لیونی یې. کاشکې هېڅ نه وي ښېدی او ستا لیونتوب ته مې نه پام کېدی. چپ شه، غږ غوږ مه لره، کنې موږ ټول به په وهلو کې ووژنې. شهزاده په ویره نیم پاڅېد او بیا پسې کېناست. وهل او ډبول ور یاد شول. د ټولو حقیقتونو ور یادولو دومره بد اغېز پرې وکړ چې په خواشینۍ سره یې ځان پر هواره بورۍ ایله کړ او ویې ویل، افسوس، په خوب کې دومره بدمرغه نه وم. د یوې شېبې له مخې ټولې هېرې شوې نا ارامۍ ور یادې شوې او متوجه شو چې نور هغه شهزاده نه دی چې ملت یې په اړه خواشینی دی، بلکې هغه بدمرغه سوالګر دی چې په یوې طبیلې ته ورته ځای کې بندي دی او له فقیرانو او غلو پرته بل ملګری او خواخوږی نه لري. دی هماغسې په فکرونو کې ډوب و چې ناببره له یوه کوره د چغو او ژړاو غږونه اوچت شول. څو شېبې وروسته د خونې دروازه وټکېده. د جان کانټي د خرهارې غږ غوڅ شو. له خوبه راپاڅېد او ویې ویل، څوک یې؟ څه غواړې؟ غږ شو، هېڅ. آیا خبرې چې تا پرون څوک پر سر ووهه؟ جان کانټي وویل،
یا نه یم خبر، مهمه نه ده، مګر که خبر شي خپله خبره بیرته اخلي. یوازې د تېښتې د پانسۍ څخه خلاصولی شي. ژر شه، سړی پر مرګ پروت دی. هغه بدبخته مشهور کشیش پلار انډور دی. جان کانټي چیغه کړه او ویې ویل خدای مرسته راسره وکړي. وروسته یې مېرمنه راویښه کړه او نورو ته یې امر وکړ چې ژر شئ، ولاړ شئ او زما سره وتښتئ، کنې خیر به مو نه وي. 5 دقیقې وروسته د جان کانټي د کورنۍ ټول غړي په کوڅه کې ول او د ځان ژغورنې په موخه یې منډې وهلې. جان کانټي شهزاده تر لاس نیولی و او په تنګو تیارو کوڅو کې یې په ځان پسې ځغلاوه. ورو یې ورته وویل زوی جانه، پر ځان پام کوه، ته لیونی نه یې، هسې نه زموږ نوم واخلې. زه غواړم کورنۍ او نوم مې بدل کړم چې د عدالت د منګولو خلاص شم او څوک مې تعقیب نه کړي. په هر حال پام دې وي، ژبه دې باید کنټرول کې، هیر دې نه شي. جان کانټي هم دا خبره د کورنۍ نورو غړو ته هم وکړه او زیاته یې کړه. که فرضاً سره بیل شو، د لندن پر پله سره غواړو هر څوک چې له پله سره نږدې آخري پر پرزه فروشۍ ته ورسېد نورو ته د انتظار وباسي. د هغه ځایه بیا ټول ساوټ وارک ته ستنېږو. فراریان له تیارې څخه روښانه سیمې ته ورسېدل. هغه ځای نه یوازې روښانه و بلکې د خدای تر ابده خلک هم د سیند پر غاړه په چیغو او نارو ول. سندرې یې ویلې او نڅېدل. ټایم سیند مشالونو او څراغونو پر سر اخیستی و. لندن پل په رڼا کې غرق و. د ساواټ وارک پل هم ځل او بل کېده. ټول سیند د رنګارنګ څراغونو په رڼا کې روښانه و. رنګینو پټنځایونو، رنګینو پټاکیو په پرله پسې ډول د فضا سینه څیرله. په هوا کې چاودېدلې او د وګړو په ښادیو او چیغو کې د نورو د غونچو په شان له اسمانه پر مځکه راورېدلې. سپینه ورځ جوړه وه. هر ځای د خوښۍ چیغې او نارې پورته کېدې. داسې ښکارېده لکه لندن چې رقصېږي. جان کانټي ځان ته هم په خشم شو. ورسره ملګرو کسانو ته یې د پر شاتګ امر وکړ، مګر وخت تیر و. دی او د کورنۍ غړي یې ګڼې ګوڼې محاصره کړل او په یوه شیبه کې سره وپاشل شول. موږ شهزاده د جان کانټي د کورنۍ غړی نه شمېرو، خو جان کانټي لا تر اوسه هغه ټینګ تر لاس نیولی و. د شهزاده زړه د یوې شیبې لپاره خوشحاله شو، ځکه فکر کاوه ښایي د تېښتې موقع په لاس ورشي. کله چې جان کانټي غوښتل په رش کې ځان ته لاره پرانیزي، یوه نشه ماڼو کښتیوان چې بې حده شراب یې څښلي ول ورسره وجنګېد. ماڼو د کانټي پر اوږه لاس کېښود او ویې ویل ای ملګري، چیرې دې تلوار دی؟ ټولو کسانو خپل کارونه پرې ایښي دي او ته په څه شي پسې روان یې؟ جان کانټي په غوسه وویل زما کار په ما پورې اړه لري، ستا یې په څه؟ لاس دې زما د اوږې څخه لرې کړه، کنه زه ځم. نشه او ځواکمنه ماڼو یې مخه ونیوه او ویې ویل او څونه بد اخلاقه یې، تر څو د انګلستان د شهزاده ولیعهد په سلامتۍ شراب ونه څښې، والله که شور راڅخه وخورې. جان کانټي په ارامۍ وویل ښه، ژر کوه یو جام راکړه. دغه مهال څو نور هم متوجه شول او چیغه یې کړه لوی جام راوړئ، لوی جام. کوشش وکړئ چې په دغه بد اخلاقه سړي لوی جام شراب وڅښئ. که یې داسې ونه کړل د ماهیانو خوراک به ځینې جوړ کړو. له خپلې دې خبرې سره جوخت یې یوه لویه کاسه راوړه. ماڼو په یوه لاس کاسه تر یوه لاس یې ونیوله او داسې یې وښوده چې غواړي جان کانټي ته یې له لرغوني دود سره سم ونیسي. جان کانټي هم د همغه لرغوني دود مطابق
کاسه ونیوله، یعنی په یو لاس کې د کاسې دویم لاس ته ونیو او په بل لاس کې د کاسې خوله لوړه ونیوله. دغه مهال یې د یوې شېبې لپاره د شهزاده لاس له لاسه خوشي شو. شهزاده ژر له دې موقع څخه ګټه پورته کړه او د وګړو تر پښو یې ځان ویست او د یوې شېبې له مخې له سترګو ورک شو. په دومره ګڼه ګوڼه کې د هغه موندنه نور په سمندر کې د یوې شپږ په نیسه کې تر لټولو هم ګرانه وه. د شهزاده لپاره دغې تېښتې ځانګړی خوند درلود. وروسته بې له دې چې د جان کانټي په کیسه کې شي د ځان غم واخیست، د ده دې ته هم پام و چې دا مهال لندن ښار د درواغجن شهزاده لپاره پر ډیشن بوخت و. په ده کې دا فکر ځواکمن شو چې ناځوانه او کوڅه ډب سوالګر ټام کانټي له مینې ناوړه ګټه اوچته کړې او مقام یې ځنې لاندې کړی دی. له همدې امله نو شهزاده یوازې یوه لاره درلوده او هغه دا چې له ځنډ پرته د ګیلډ هالت مسیر په خوله ورکړي، ځان درباریانو ته ور وپېژني او هغه غاصب رسوا کړي. له ځانه سره یې فکر وکړ چې ټام ته به د دې وخت ورکوي چې تر هر څه لومړی د خپلې اروا د بخښنې لپاره دعا وکړي. وروسته به د واکمنو قوانینو پر بنسټ د خیانت د ډیر لوی جرم له امله یا په دار ځوړند شي یا به اوبو کې ډوب کړل شي او یا به هم څلورو خواو ته میخ کړل شي. په ګیلډ هال کې سلطنتي بیړۍ په داسې حال کې چې نورو سینګار شوو کښتیو بدرګه کوله، خپله لار د ټایم سیند په اوږدو وغځوله او تر مخ د روانو کښتیو تېره شوه. فضا د موسیقۍ غږ پر سر اخیستې وه. د سیند پر غاړه څراغونه بل او اورلوبې روانې وې. له لرې څخه ښار د رڼا او نورو څپو کې غوټې وهلې. له ښاره هوا ته د اورلوبې توغندي توغېدل او په اسمان کې تر چاودېدو وروسته د جواهراتو په څېر پر ښارونو رالوېدل. کله چې سلطنتي بیړۍ وخوځېدې، د سیند دواړه غاړې د خوښۍ چیغو نارو او د توپونو درنو غږونو نیولې وې. دا غږونه او شانداره منظرې ټام کانټي ته چې پر یوه ورېښمین بالښت یې ډډه وهلې وه حیرانوونکي او په زړه پورې برېښېدې. مګر د ده د دوو مجلسیانو شهزادګۍ الیزابت او شهزادګۍ جنګرۍ ته یې چې اړخ ته یې ناستې وې کوم نوی والی نه درلود. بیړۍ د اوګیټ ته له رسېدو سره سم د والبروک د آرام سیند پر اوږدو وړاندې ولاړې، بیا باکلر سبوري ته راغلې او وروسته د سیند په امتداد د تګ پر مهال تر بېلابېلو پلونو لاندې چې په څراغونو سینګار شوي او زیات خلک پرې ولاړ ول تېرې شوې. آخر د لندن د لرغوني ښار په منځ کې په یوه ډنډ کې چې اوس مهال یې بارک یارډ بولي ودرېدې. ټام له بیړۍ څخه راښکته او له خپلو ملګرو سره تر چیپ سایډ تیر شو. څو ګامه په اولډ جیوري او بیزینګ واټونو کې وړاندې لاړ او د ښاروالۍ ماڼۍ ګیلډ هال ته ورسېد. ټام کانټي او دوی ښکلي ملګري یې د لندن د ښاروال او مشرتابه پلاوي له ډېر ګرم او تود هرکلي سره مخ شو. هغوی طلایي زنځیرونه په غاړه کې وو او سرې او ارغواني جامې یې اغوستې وې. دوی یې د لوی سالون په لوړه برخه پرتو شاندارو څوکیو ته لارښوونه کړل. همدغه شېبه یو اعلان ولوستل شو. څو لکړې او د ښار ځانګړې توره ورته وړاندې شوه. ستر لارډن او د هغوی مېرمنې چې باید د ټام او د ورسره دوو پیمخو ملګرو تر شا ولاړې وای راننوتې او خپل ځایونه یې اشغال کړل. د هغه میز تر شا چې د ټام تر څوکۍ لږ کوچنی و، درباریان، نجیب زاده مېلمانه او د ښار اشراف ناست ول. نور عادي وګړي د تالار په کښتۍ برخه کې پرتو میزونو ته کېناستل.
د ګوک او ماګوک دوو لویو مجسمو چې د ښار تاریخي ساتونکي بلل کېدل له خپلو ځایونو غاړې را اوږدې کړې وې تر څو دا له نسلو راهیسې آشنا منظره یو ځل بیا په خپلو سترګو ننداره کړي. د سورنا غږ اوچت شو او ورسره سم یو اعلان وشو. یو ځواکمن او پڼ نوکر راننوت. د هغه تر شا څو تنه نور نوکران په داسې حال کې را داخل شول چې تازه کباب شوي غوښې نقلولې. د غویي له غوښې څخه تاوونه ولاړېدل او چاقو ته تیار و. ټام تر دعا وروسته له مخکنۍ زده کړې سره سم پاڅېد. حاضرین هم ورسره ولاړ شول. ټام له یوې لوی جام څخه چې له خالصو طلاوو ډک و له شهزادګۍ الیزابت سره په ګډه څښاک وکړ او وروسته شهزادګۍ جینګري جام همداسې لاس پر لاس پر ټولو اشرافو وګرځېد او جشن پیل شو. د شپې په نیمایي کې چې جشن او خوښي اوج ته رسېدلې وه د هغه مهال تر ټولو مشهوره لوبه شروع شوه. یو تاریخي لیکوال چې خپله د همدې لویې نندارچي و دغه کیسه په دې ډول لیکلې او خوندي کړې ده. کله چې ځای پیدا شو 2 تن شریفان بارون او دوک چې د ترکانو غوندې اوږدې او زردوزي شوي جامې اغوستې وې راننوتل. د هغوی جګې بخملي خولۍ پر سر وې او پر طلایي کمربند یې یوه توره ځړېده. په دوی پسې یو بل بارون او دوک هم را داخل شول. دوی هم اوږده کالي اغوستي ول. د روسانو په دود یې له پوسته جوړې شوې مګر خړ رنګه خولۍ یې پر سر کړې وې او د هر یوه په لاس کې یو تبر لیدل کېده. داسې بوټونه یې په پښو ول چې نوکونه یې نیغ ولاړ ول. تر دوی وروسته یو نجیب زاده پهلوان راننوت. بیا یو لوړپوړی سمندري افسر له 5 نجیب زادګانو سره چې سره بخملي نیمتنه کمیسونه او لنډ بالاپوشونه یې اغوستي ول را داخل شول. هغوی د هغه مهال د نڅاګرو په شان د طاووس په بڼکو ښایسته شوې خولۍ پر سر کړې وې. دوی پر روسانو غوندې ځانونه سینګار کړي ول. په دوی پسې نږدې 100 تنه مشلداران راننوتل. هغوی خپل لباسونه له شنو او سرو ونو په جوړو شوو نقشونو ښکلې کړې او مخونه یې د عربو په شان تیز تور کړي ول. په دوی پسې ټوکیان را داخل شول. وروسته هم موسیقي غږونکو او نڅاګرو چې مخکنۍ جامې یې بدلې کړې وې ورو ورو نڅا پیل کړه. بیا لارډان له خپلو مېرمنو سره په ډېره مینه په رقص شو. رښتیا چې ډېره په زړه پورې ننداره وه. په داسې حال کې چې ټام د خپلې ځانګړې او لوړې څوکۍ له پاسه دغو لیونیو عجیبو او بېلابېلو رقصونو څرخونو او کړنو ته په خوښۍ او حیرانتیا کې غرق تللی و. د انګلستان اصلي ولیعهد او شهزاده په شلېدلو جامو د ښاروالۍ تالار د لوی دروازې مخې ته چغې وهلې او له خلکو یې سالون ته د ننوتلو اجازه غوښته چې غاصب ته د خپل خیانت سزا ورکړي. وګړي په دغه حیرانونکې پیښه خوشحاله ول او د هلک پر لیونیو خبرو به یې خوند اخیست او له هره لوري د دغه کوچني غدار د لیدو لپاره غاړې لکې کړې وې. څه ګړی وروسته هر چا له هرې خوا هڅاوه چې خپلو مخالف خبرو ته کش ورکړي او ځینو یې هم د دې لپاره چې غوسه یې راوپاروي ټوکې پرې کولې. د شهزاده سترګې د حسرت له اوښکو ډکې وې. اما د شهزادګانو په ځانګړې نرمۍ یې خلکو ته کتل. د نورو لخوا هم د ده د پارولو او مسخره کولو لړۍ پیل شوه. اخر یې د زغم کاسه ډکه شوه او چیغه یې کړه: ای وحشي او بې ادبو خلکو، تاسو ته په اختر سره وایم چې زه د انګلستان شهزاده ویلز یم. دا چې تاسو یو هم زما خبره نه اورئ او نه هم زړه را باندې سوځوئ
نو زه به هم د دې ځایه شور ونه خورم. په همدغه شیبه کې یو غږ پورته شو. ته که شهزاده یې او که نه یې بې فرقه ده، مګر یو زړور هلک خامخا یې. نور د ملګري او دوست د نه لرلو اندېښنه مه کوه. زه د دې خبرې د اثبات لپاره ستا تر څنګ ولاړ یم. که د یو ملګري په تلاش کې تر مایلز هندن به ښه ملګری پیدا نه کړې، نور ته هم ځان دونه مه پازابوه. ایله بیله پښې مه وچوه، زه نه ډېره مه ښوروه او چغې مه وهه. زه د دې ناپوه قوم په ژبه تر تا ښه پوهېږم. زه د دوی د منځ څخه راپورته شوی یم. ویناوال هغه ځوان و چې د دون سزار دوبازان په شان جامې یې اغوستې وې او له هغه سره یې په چال چلن او کړو وړو کې هم ورته والی درلود. لوړه ونه، ښکلی اندام، ښه کالي او پرمختللې وسله. خو زړه او سولېدلې د کالیو درزونه یې که څه هم په زرینو تارونو ګنډلې شوي ول، مګر زړښت یې له ورایه ښکارېده. د لباس باته برخه یې هم ګونځې زړه او شړېدلې وه. د خولۍ بڼکه یې لرغونې او پر ملا ماته شوې وه. دغې بڼې هغه د یو ماجراجو او کوڅه ګشته کس په شان احساوه. د دغه ځواکمن او دنګ ځوان خبرې د وګړو د خندا له عامل شوې او شاوخوا ولاړ کسان یو دم له خندا نشنه شول. هر چا یې په غبرګون کې خوله وښوروله. یوه وویل دا هم یو بل شهزاده دی چې کالي یې الش کړي دي. یو بل تن وویل الکو د خلو سره مو پام کوئ چې دا شهزاده ډېر خطرناکه دی. یو بل کس وویل ای سپېڅلې مریمې، دا دواړه څونه سره مشابه دي، سترګو ته یې وګورئ. بل وویل هلک یې ځینې رایسته کړئ او د خپلو اوبو ته واچوئ. د شهزاده اوږې ته یې لاس ور اوږد شو، مګر هغه ناشنا ځوان خپله توره له پوښه وکښله او د هغې په اوږده ژبه یې یرغلګر په مځکه راوپرځاوه. ناڅاپه شور ماشور شو. یو چا غږ کړ ویې وژنئ، ویې وژنئ. ناببره برید پر وشو. ځوان ځان دیوال ته ورساوه او د لیونیو په څېر یې توره پر خپل سر پر څرخ کړه. څو تنه زخمي شول، د شاوخوا سره وتښتېدل، مګر یو شمېر کسانو په ډېره غوسه بیا برید پرې وکړ. څرګنده وه چې ګړی وروسته به ځوان پر مځکه راوپرځي او ووژل شي. خو ناڅاپه د سورنا غږ پورته شو او امر وشو لار خلاصه کړئ. د پاچا قاصد را روان دی، لار خلاصه کړئ. یوه ډله سپاره د وګړو په منځ کې په تاخته تیر شول. خلک د اسونو تر پښو لاندې کېدو له ویرې شاوخوا خپاره شول. ناشناس لاس اوږد کړ. شهزاده یې په بغل کې ونیو او په ډېره چټکۍ یې له دې خطرناکه ځایه پښې سپکې کړې. بیرته ګیلډ هال تالار ته ځو. د خوښیو په منځ کې ناڅاپه د سورني غږ اوچت شو. پر هر خوا چوپتیا سیوری وغوړاوه او د پاچا د قاصد غږ واورېدل شو. پر لوړ اواز یې یو څه لوستل او ټولو برخوالو په ولاړې اورېدل. پیغام دا و اعلی حضرت باچا له ژوند سره خدای پاماني وکړه. په ټولو حاضرانو سرونه وځړېدل. د څو شېبو لپاره همداسې پاته شول. وروسته پر ګونډو شول. لاسونه یې د ټام پر لوري اوږده کړل او په ډېر لوړ غبرګ اواز یې وویل ژوندی دې وي پاچا. ټام ټول برخوال په یوه تیز او حیران نظر وڅارل او وروسته خپلو دواړو اړخونو ته پر ګونډو شو. دوو شهزادګیو ته ځیر شو. بیا یې پر لارډ هارټفورډ پورې سترګې وګنډلې. د شهزاده مغز ته یو داسې فکر لار وکړ چې اغېز یې څېره ورغمجنه کړه. د لارډ هارټفورډ پر غوږ یې خپله خوله ورکېښوده او ویې ویل تا خپل شرافت که په رښتیا نه راته وایې
که زه هم دا اوس داسې یو امر وکم چې د پاچا ما سوای بل څوک واک نه لري، آیا اجرا به یې کړې؟ او آیا زما مخنیوی به څوک ونه کړي؟ لارډ هارټفورډ په ځانګړي احترام ځواب ورکړ: نه قربانه، هیڅوک مو د فرمانه سر نشي غړولی. د انګلستان سلطنت د جلال الدین په واک کې دی او تاسې د دې هیواد بادشاه یاست او هره خبره مو قانون دی. ټام په ډاډه زړه، کلک هوډ او جذباتي انداز خبرو ته ادامه ورکړه او وی ویل: نو سر د همدې لحظې څخه به د باچا قانون پر عدالت او مینه ولاړ وي او ظالمانه قانون لغوه اعلانوم. ولاړ شه لندن زندان ته ورته ووایه چې دوکنور فالک ونه وژني. د پاچا دغه وینا په ډیره تیزۍ پر ژبه شوه او ټولو حاضرانو د یوه او بل په غوږونو کې سره زمزمه کړه، په داسې حال کې چې هارټفورډ د لندن زندان پر خوا اس په منډه کړ. د حاضرانو له منځه چیغه پورته شوه او یوه چا وویل: د وینې تویولو او ظلم واک نور ختم شو. ژوندی دې وي د انګلستان پاچا اډوارډ.